نو سلامونه او احترامات افسر افغان یم او د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس ملکنډ پوهنتون ته بیخي نږدې ګوړه نومې یوه سیمه ده او دا ډېره زبردسته سیمه په دې ده راشده چې د کالام د سینې نه رابیدلی یخ پخ سپین او روڼ سیند چې کوم دی راشده ښکلې ټول درپسې مړه ښکاري جانانه په مرۍ کې دې اوبه ښکاري جانانه نو دا ځای په یو جونګړه کې موږ کېناستو تاسو مه راځئ زه تاسو پسې راځم ښه جونګړه دې خلکو ته ښیم دا بالکل دا تاسو وینئ هغه لوښی ورته وایي که څه شی دی په دې جونګړه کې موږ راایسار شوي وو او دوی وایي چې دلته به د ګنو جوس هم څکو او ځوانانو وایي چې ناڅاپي یو څو شعرونه به وویو موږ دا ویو چې دا که ګوړه ده دا که سوات دی دا که وزیرستان دی دا که کراچۍ ده شعر دی عام وي که نه راشه ماماجي ته شو ماما چې ماما سر وګرئ نو د خوري ته مه را پیدا شي وروره ته به شعر وایې که نه وایې پیسو پیس چې دې عمل کړی دی څه خو به وایې که نه په زړه دې څه دي په زړه دې څه دي راته وایه خمارو سترګو دې ګیلې راوړې دي نه ته به څه وایې جانانه ته به وروسته ووایې یاره داسې به کم ځواني چې دا آیس بریکینګ وکړو دا زلمی راته کار ښکاري حمزه شاته دې وکتل او ودې خندل شاته دې وکتل او ودې خندل راته دې وکتل او ودې خندل آها او نیکه چې ستا د واده ذکر وکړو نیکه چې ستا د واده ذکر وکړو نیا ته دې وکتل او ودې واه راشده دې ته دې خیال دی ډېر ښه بس وس که زه یم که راشد له مونږ اجازه راشد له به راځو خو دا ملګری دی هم په زړه څه دي ته به څه وایې ماماجي خبره شریکوئ جانان دې بد کړي زه به ښه کړم چې د بل یار شي زما ښه به یادوي جانان زما لکه ماشوم دی ما ته په یو خبره سل قسمه خوري نه او خلک تپوس له د رنځور ځي زه چې رنځور شم د جانان تپوس له ځمه تاسو به څه شعر شریکوئ جي ډېره مینه او احترام تاسو جانان وای دعا کوه دعا به کومه دعا کوه دعا به کوم او که ژوند باقي و بیا به وشي دیدنونه زما زمری زما یار زما خامار یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلي مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به پې وهم افغان ما که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم د ځوان کل نماینده د پښتون وطن یو ډېر غړمبېدلی چابک او تاند اواز ستاسو د لاسونو پړقا کې راشد خان راشد خدای پاک خیر وشو چې د یو چا د بلنې سره زه دومره راځېږم د هغه د شعر سره په ما څه کېږي راشده زبردست ترنم وکړه مړه پرېږده چې دا د سوات سیند به یې څه یاد ساتي یو څو شعرونه ارشاد د کاشف شمال چې د خود سرو سخنورو خلکو کور دی آها دا وطن د معتبرو خلکو کور دی آها بے خبر خو مې د دواړو سترګو تور دی او بے خبر د لرو برو خلکو کور دی دا مردان میں د بابا د سر پټکے دے دا مردان د بختورو خلکو کور دے سواد د خکلو او د سکلو سرچینه دا سواد د نازو ناس پرورو خلکو کور دے اکوڑے میں د اجمل بابا وطن دے اکوڑے د شملورو خلکو کور دے بے شکا یا ملکن خو غزل خوان دے پما گران دے ملکن د سترګورو خلکو کور دے سوابے سوابے پا ملنگے باندے آدی دا شعر بیا ویو راشد دا مصرا سوابے پا ملنگے باندے آدی سوابے دو سترو سترو خلکو کور دے یا آشنگر خو مې د زړه سر دې شمالا آشنگر خود
رهبرو خلکو کور او دا چې سندرې او درې او درې مې خوږې دي د سندر بولې خاپرې ښکل کړی یما او ما وها خوږېږم پوزه مې پرې کچې پتا مینې دما مور بد مخ مخ او مخ ښکل کړی نه وې زه دې په لپو لپو لاړې تېروم او مخې لمه او مرازه خبرېږم یاره شرمېږم چې ما تاله درکوي نه مخې لراغله او راغله راته جاړي د لونګې نه یې زونډې ورک شوي دي نه او ما درته وې یوې چې پیغله وکا پیغله ګنې د بند په بند خواږه لري وا ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو د ګوړه نه دا ډېر ملګري دلته موږ ته ولاړو ګوره موږ ویو چې دا خلک خوشحاله یي مازدیګری دی او د مازدیګر زړې لمره ته لا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه بیخي په دې منځ روډ کې په یو جونګړه کې مو بنډار را جوړ کړی و زه بیا دا خبره کومه دې وطن ډېر بارود لیدلی دي زما باغچې وطنه له ستا د باغچو نه د بارودو بوی راځي نه دې وطن جنګونه لیدلی دي دې وطن بدې ورځې لیدلی دي دا اوس آبادي غواړي دا به په خپلو جذبو په خپلو احساساتو په خپلو پیغلتوبونو په خپلو ځوانو باندې آبادو دا به رنګینو یو دو ملګري هم را روان دي هلکه څه کوئ تاسو ها په ویډیو کې راته غواړئ وعلیکم سلام لرې نه ګورې ښایي څو پیس ګډوډ نه شي څنګه چلې سویل غواړئ تیاره قصه دروره په تود تنور کې ډوډۍ لګول دي څه ټپه وایئ شعر وایئ ناڅاپي کې څه خبره کوئ ارشاد نه راځي نه راځي زه خوشحاله اوسئ قدرمنو زمونږ د ګني جوس هم راورسېده دا د زمونږ قامي مشروب دی نو پکار ده چې مونږ خپل چې کوم مشروبات دي که نه نو هغه مونږ هغې ته پرمختګ ورکو بارش یې څکل ښه نه دي نو خپل جوس خپلې شملې دا به هم مارکیټ کوو خوشحاله او بریالي اوسئ